دغه 15 شیان ستاسو جنسي فعالیت باندې بد تاثیر کوي. السلام علیکم دوستانو، ستړي مشي، هیله لرم چې جوړ روغ به یې. که غواړئ پوه شئ نو دا ویډیو تر اخر رسره وګورئ. د جنسي روغتیا لپاره کافي خوب کول خورا اړین دي. 6 ساعته یا له دې څخه لږ خوب د ستړیا هورمونونو کمیدل لامل کیږي او په پایله کې د جنسي لیوالتیا کمښت سبب کیږي. خورېدل ستاسې په خوب بده اغیزه کوي او تنفس کول ستونزمن کوي. همدې امله خورېدل د خوب ستونزې رامنځته کوي چې په پایله کې د جنسي هورمونونو ودې سره مداخله کوي. ذهني فشار، کم یا بې خوبي، د کار فشار او کورنۍ شخړې د ذهني فشار لامل جوړیږي چې په پایله کې دا په جنسي لیوالتیا او انګیزې باندې سخت تاثیر کوي. چاغښت، له چاغښت څخه هر وخت د ستړیا او جنسي هورمونونو بې نظمۍ او ستونزې پیدا کیږي. چاغ کسان د خپل بدن او شخصیت په اړه د نابرابرۍ احساس ښکار سره هم مخ کیږي، کوم چې د دوی په جنسي ژوند باندې منفي اغیزې غورځوي. غیر صحي ژوند کول، سګرټ څکول، مخدره توکي، سست او د لټۍ ژوند، دا ټول جنسي لیوالتیا باندې خورا بد تاثیر کوي. دا عوامل له خپل ژوند څخه لرې کړئ او په سالمو فعالیتونو کې تل برخه واخلئ. یادونه: نو که غواړئ چې جنسي جوش، لیوالتیا او جذبه مو تر ډیره دوام وکړي او له خپل ګډ ژوند څخه خپله هم خوند واخلئ او ملګري ته هم خوند ورکړئ، نو له پورته یادو شوو 5 شیانو څخه ډډه وکړئ.